سندل خټک چې په هوټل کې شرمناکه ویډیو جوړه کړې ده او دغه ویډیو کې غلط کارونه هم کړي دي. دغه ویډیو باره کې د ټول معلومات درکوم، تر اخره راسره پاتې شئ. خو د ویډیو شروع کېدنه مخکې چې کوم ملګري زموږ چینل کې نوي دي مهرباني دې وکړئ زموږ پی کې کلیک چینل دې سبسکرایب کړئ، ورسره دې د ګنټۍ نشان هم ووهئ. مرګرو تاسو ته یاد وي چې سندل خټک په ټیک ټاک باندې هم داسې ډېرې بې شرمیانې کړې دي او ډېرو پوښتنو ورته ردې بدې هم ویلي دي. مرګرو سندل خټک اوس څه کارونه کوي او په کومو طریقو پیسې پیدا کوي؟ سندل خټک خو به تاسو ښه پېژنئ چې په ټیک ټاک کې ځانته بلا مینوال پیدا کړي دي. سندل خټک څه کارونه کوي او په کومو طریقو پیسې پیدا کوي او کم ځایونو ته ځي، دغه ټول معلومات راسره دلته وګورئ. سندل خټک یو شرمناکه ویډیو راغلی ده او په دغه ویډیو کې دغه غلط کارونه هم کړي دي. دغه ویډیو په دوبۍ کې یو عربي سره جوړه کړې ده په هوټل کې، چې دغه ویډیو په سوشل میډیا ډیره ښکته پورته کیږي او ډیرو خلکو یې غوښتنه هم کړې ده. مرګرو سندل خټک چې د پښتنو نوم یې وشرمو او د پیسو دپاره یې دغه غلط لار خپله کړله او دغه غلط کارونه یې شروع کړي دي. مرګرو معلومه شوې ده چې سندل خټک د یوې شپې 1.5 لک روپۍ اخلي او چې کوم ځای ورته وښایي هلته درله راځي. مرګرو د سندل خټک دغه ویډیو چې په هوټل کې تې چا جوړه کړې ده او بیا یې په سوشل میډیا خپره کړې ده، خو د دغه شرمناکي او غلطي ویډیو باره کې لا څه نه دي ویلي. په دغه ویډیو کې ښکاره ښکاري چې دغه سندل خټک ته او یو عربي سره یې دغه ناروا عمل کړی دی. مرګرو که دغه ویډیو تاسو هم کتل غواړئ په ویب سایټ چې سرچ کړئ تاسو ته به میلاو شي، او که دلته یې کتل غواړئ کمنټ کې خپل نمبر راسینډ کړئ، دغه ویډیو به تاسو سره شریکه کړو. د نورو داسې معلوماتو دپاره درسره زموږ پی کې کلیک چینل سبسکرایب کړئ، ورسره د ګنټۍ نشان هم ووهئ چې داسې معلوماتي ویډیوګانې تاسو ته وخت په وخت میلاویږي. تر بلې ویډیو راکړئ اجازت، د لوی الله په امان.